د جمعې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله په پاکی سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی، ډیر سپېڅلی دی، برلاسی او د حکمت څښتن دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. همغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپله له همغوی نه راپاڅوي چې هغو ته د هغه آیاتونه اوروي، د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي وو. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. او د دغه پیغمبر بعثت د هغو نورو خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دي یو ځای شوي. الله برلاسی او د حکمت څښتن دی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د هغه فضل دی چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټی پورته نه کړ، د هغو مثال د هغه خره په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي. له دې نه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي. دغسې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه ای هغو خلکو چې یهودیان شوي یئ، که تاسې په دې انګېرنه مغرور یئ چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسې د الله نازولی یئ، نو د مرګ هیله وکړئ که تاسې په خپلې دغې انګېرنې کې رښتونی یئ. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خو دوی به هیڅکله د هغه هیله ونه کړي د خپلو کړو له امله چې دوی کړي دي او الله دغه ظالمان ښه پیژني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. دوی ته ووایه له کوم مرګ نه چې تاسې تښتئ هغه تاسې ته راتلونکی دی، بیا به تاسې د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسې ته وښیي چې تاسې څه کول. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای مؤمنانو، کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پریږدئ. دا ستاسې لپاره ډیره غوره ده که تاسې پوهیږئ.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوئ او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسې ته فلاح په برخه شي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. او کله چې دوی سوداګري او لوبه ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځېدل او تې ولاړ پرېښودلې. دوی ته وویل الله سره چې څه دي هغه له لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی.